هغه مړي ویني دا تقریبا 13 مړي دي 14 مړي. سلامونه دوستانو، تاسو په دغه ویډیو کې وګورئ دا د کوټې د قصي آباد قبرستان دی. چېرته چې جنازې راوړي دي او چا د شپې دلته غورځولي دي او دوی تللي دي. د دغه ځای ځایي اوسېدونکي وایي چې دغه جنازې سپیانو لوسې کړي دي، دغه مړي چې کم دي دغه سپیانو خوړلي دي. هغو ته یو فوټ ځایونه ویلي دي او غورځولي دي. دغلته تابوتونه هم ورسره پراته وو. او د معلوماتو مطابق تاسو دغه ویډیو وګورئ. السلام علیکم قدرمنو، دا کاسي قبرستان دی. دا مړي ویني دا تقریبا 13 مړي دي 14 مړي تیر شپه راوړي دي. قبرونه یو فوټ ورته کښلي دي، ګر شپه سپي ورته لګیا وو. دا قبرونه ګر لوس کړي دي، مړي راکښلي دي. دغه تاسې وینئ. نو اوس دا نه رامعلومېږي، چاته نه معلوم دا مړي څوک دي، چا راوړي دي، چیرې ولو، څنګه راوړي، څنګه درڅخه کړي دي. 14 مړي دي او سپیانو کښلي دي. اوس حکومت انتظامیت راسي، یو د دغه مړي ډي ان اے ټیسټ وکړي، له هغه بعد د سم دفن کې په اسلامي او شرعي طریقه باندې دغه د مړو بې عزتي ده. جمال صاحب څنګه په خیر بیدار؟ جمال صاحب دغه مړي چې کاسي قبرستان راوړي دي دغه سپیانو سره کښلي دي قبرونه. انتظامیه نشته دغه مړي دي پر یو فوټه پټ کړي دي او د قبرونو سبوی هم راوځي. دغه وګوره د سپیانو دا څنګه ورته پر شکولي دي. دا وګوره جمال صاحب دغه د سپیانو سره کښلي دي دا قبرونه. جمال صاحب سرکار راواستوي دغه خپل دغه مردگان وباسي چې خپل وایکینې پیدا سي. د دې اوس دغه د جمال صاحب اوس یې پلسټکانو شانګه راوتلي. دا سم دم قبرونه پرون نن سپیانو ګرده کودایانې کې کړي دي. سپیانو ګره سره راشنلي جمال صاحب. نو دوستانو، تاسو دغه ویډیو وکتله چې په دغه ویډیو باندې جمال ترکي هم ویډیو جوړه کړې ده. هغه وایي چې دلته د کاسي قبرستان ته چا جنازې راوړي دي، یو فوټ ځایونه ورته ښکلي دي او دغلته یې پټې کړي وي چې بیرته سپیان ورایستلي دي. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله حافظ.